سلامونه احترامات مې قبول کړئ ګرانو دوستانو. نن چې دا کومه کیسه درته کوم، کومه کهاني درته وایم، ډېر رښتونې ده. تاسو یې ډېر په کولو غوږونو واورئ او نننۍ کیسه تاسو د خپل فیملی د وړو سره هم اورېدی شئ. یو هلکي ډېر ښکلی بدن والله الله ورکړي، ښکلی جسامت یې، ښکلی شکل یې، ښه کاروبار والله الله ورکړي او ښکلې مور یې موله ورکړي. هغه واده وکړي او چې کله واده وکړي نو په اولنۍ شپه ډېر ناوخته کې مور یې هم دننه بار کېږي چې خدای مکالک څه شو، ملګرو سره تللی دی، بل ځای ته تللی دی، په کم حالات کې به وي. نیمه شپه شوه خو مور یې ورله راځي، غوږ یې ږدي، واپس ځي او د ده دا ښځه چې کوم ده دا ډېره هوښیاره ښځه وه، نو هغې دې ته غوږ ایښي چې دا مور یې خو ډېره زیاته فکرمنده ده. داسې ښځه هم فکرمنده وي. دې کې څه وخت پس دروازه وټکېږي، دا زنانه راشي، ورته پلو کې دوا سلام نه پس چې کښېني، ورته وایي ناوخته مې ځکه کو چې زه ډېر لرې یو مشهور ځای ته تللی وم، د هغې کهانه ډېره مشهوره ده، د هغې نه مې تاسو ته څه روټۍ راوړه، دا به یو ځای وخورو. ښځې ورته ووایي چې ستا بوډۍ مور ده، په کمزوري بدن باندې څو ځله دی ورله ځي راځي او ډېره فکرمنده ده. هغې ته ووایه چې راشي مونږ سره به روټۍ وخوري او تا به ووینې سترګې به یې در باندې هم یخې شي او خوشحاله به هم شي. خو هلک ووایي چې نه، ما ورته خورو، خو که زمونږ نه پاتې شوه نو بیا به یې زه مور له ویسم او مور ته به زه هسې ښکاره شم، بس هغې ته پته ده زه راځم ناوخته. یو هغه داسې یو خبره وکړه لکه غیر ذمه دارانه او هډو دی ونه وی چې زما د مور هم څه حیثیت شته. د زنانه په دې باز شو، په دې باز کې دې ډېر اوږده لاړه تر دې پورې چې زنانه ورته وی چې ما له طلاق راکړه، ما د ځان نه خلاصه کړه، چې کوم مور تا سره شپې روڼې کړي دي، ستا پرتوګونه وینځلي دي، ستا هر خیال یې ساتلی دی، تر دې پورې چې ته دومره لوی سړی کړې چې اوس په ښه کاروبار کې د لاس ورغلی دی، ښه پیسې ګټې او د مور دعاګانې دي در سره، ته هغه چې د نن شاته غورځې نو سبا به زما څه حالات وي. چې مور یې شور واورېد او مور یې څو ورله راتله نو د دې جینۍ طلاق شوی. جینۍ په خفګان د کوره ووته، د پلار کره لاړه. جینۍ هم واده وکړو، هلک هم واده وکړو. څه وخت پس، ډېر وخت پس دا جینۍ چې دا د حج له روانه وه، 4-5 قابلان بچي چې ښکلي ښکلي ږیرې وې، پټکي یې والي او ډېر په آداب او احترام د مور نه مخکې وروستو روان وو او خدمت دپاره د هر وخت ذمه دار وو او هر یو به د یو بل نه مخکې کېدو چې خدمت یې وکړي. په دې کې دې یو ډېر بدحاله فقیر ولیدو چې په لاره کې ناستو، صرف د یو وخت د روټۍ اواز یې کو چې د یو وخت روټۍ راته راکړې. دې ښځې په ډېره وسوځو او دې زامنو ته ووي چې دې فقیر له خو زه په خپله روټۍ وروړم، ځکه چې ښځه کو هر څنګه وي خو د دې دماغو چې کم شکل رالي یا کم سټوریج دا کوي نو هغه ډېر تیز وي. دې د فقیر په جامو کې وپېژندو چې دا هغه ځوان دی چې ما سره یې واده شوی. دا ورته ورنږدې شوه او ورته ویې ویل چې څه حال دی او دا په کوم حال دې وینم، ته خو به ما پېژنې، زه هغه ښځه یم چې تا سره مې واده شوی خو زمونږ په اولني ملاقات کې طلاق شو، صرف ستا د مور د نافرمانۍ په وجه. هغه فقیر په ژړا شو او ویې ویل چې ما بیا ښځه وکړه چې هغه زما په شان وه، څنګه چې ما د مور خیال نه ساتو داسې هغې هم زما د مور څه خیال نه ساتو. زما مور ډېر زیات په امیدونو او په سختو د دې دنیا نه رخصت شوه، چې هغه رخصت شوه په ما بدر وزرانه، ما ډېرې پیسې ګټلې وې او هغه ټولې مې د ښځې په لاس وې. بچي مې چې و هغه هم نافرمان و، ځکه چې ما نافرماني کړې وه. هغې اوس ژوند تېروي، ځان له پیسې خوري او ګټي او ښه وخت تېروي، خو زما دپاره هلته نه د روټۍ څه وخت شته او نه زما دپاره د ملاستې دپاره کټ شته، نه زما دپاره د یو وخت د اوبو او د روټۍ انتظام شته. زه اوس په لارو کوڅو کې ګرځم او چې څوک را باندې اړه وسوځي نو څه لږه غونته اوچه سپوره روټۍ راله راکړي، په هغې وخت تېروم. هغه ښځې ورته وویې چې هم دارنګې الله په دنیا او آخرت کې جزا او سزا ورکوي، تا ته د خپلې مور د بددعایۍ او د هغې سلوک سزا میلو شوه او ما د الله د پاره
بغض هم ساتلو، محبت مې هم ساتلو چې تا د الله هغې وخت کې نافرماني کوله او په مور دې ظلم کو، د هغې په وجه ما تا سره لارې جدا کړې، نو الله ماله د هغې ښه جزا راکړه. دا ته چې وینې دا زما بچي دي چې دا ښه نیک عمله دي او زه یې حج ته روانه کړی او زما د یو میند د خبرې تپوس کی زما خدمت کوي او داسې زما خاوند هم دی او د هغې هم ما خیال ساتلی، د خپلې مور خیال مې هم ساتلی دی او داسې د خاوند د مور پلار خیال مې هم ساتلی دی چې ما ته په دنیا ملو شوه او امید دی چې په آخرت کې به هم الله ماله ښه جزا درکړي. امید دی چې ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.